د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په پلازمېنه کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات CGTN پښتو ته په خپلو خبرو کې وویل یاد لیګ چې د پنځو لوبډلو په ګډون پیل شو د اګسټ میاشتې تر 25 نیټې به دوام وکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ پیل شوې او دغه سیالۍ به د 25 اګسټ پورې دوام وکړي. په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې لوبېږي چې د تیر په تفاوت باندې ځکه په تیرو سیالیو کې په تیر شپږیزه کرکټ لیګ کې 8 لوبډلې خو دا ځل 15 لوبډلې دي چې د 15 زونونو استازیتوب کوي او دغه سیالۍ د ځل خپل کرکټ بورډ تر سره کوي. په فرانچایزونو باندې دغه لوبډلې نه دي پلورل شوی. خپل کرکټ بورډ تر سره کوي. موخه دا ده چې هغه لوبغاړي چې په کورنۍ کرکټ کې خزل لیدلې دي ښه پرفارمنس یې کړي کرکټ بورډ غواړي چې هغه ته لا ډیره موقع ورکړي تر څو په راتلونکي کې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. د کرکټ نوموتی نړیوال افغان مبصر احمد فرهاد فدایي شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې د لوبغاړو د هڅونې او ملي لوبډلې ته د استعدادونو په پیدا کولو کې مهم بولي. نورو وایي ګورئ دا خو ډیر زیات خورا ارزښت لري ځکه چې دغه شپږیزې لیګ نه موږ ډیر نامتو لوبغاړي پیدا کړي دي او داسې اوس نهم ایډیشن د شپږیزې لیګ بیا په افغانستان کې په لاره اچول شوی ده. دا ښه زیری ده. دا یو ښه فرصت دی ځوانانو لپاره چې سینیر لوبغاړو سره یو ځای دوی لوبه وکړي او د هغوی د زده کړو د تجربو څخه زده کړه وکړي. بیا په ټوله کې کرکټ مخ پر شلوریز فارمټ روان ده نو داسې فارمټ کې د لوبغاړو آماده کېدل په ټوله کې د افغانستان د کرکټ لپاره ګټورې خبرې دي. په دغه لیګ کې لوبېدونکي لوبغاړي له کرکټ بورډ خوښ دي چې دوی ته د لوبېدو موقع برابره کړي تر څو دوی له ځانه وړتیا وښایي. دوی دغه راز زیاتوي چې د نوي لوبغاړو د پرمختګ لپاره دغسې لیګونه ډېر ګټور دي تر څو د با تجربه لوبغاړو سره ولوبېږي او پرمختګ وکړي. دا یو ډېره ښه موقع ده د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره تر څو سینیر لوبغاړو سره ولوبېږي همدغسې ډېرې تجربې ترلاسه کړي او خپل فیوچر دلته جوړ کړي. نو د کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې یو ځل بیا یې دا غوره اقدام وکړ او یقینا نن ډېر ښه میچ وسو او د مینوالو د زړه وړ میچ و نو خپله مین اف د میچ سو ما ډېر خوشحاله یم. د دې سیزن اول میچ و د موږ د ټیم هم کوم پلانینګ چې موږ کړی و د هغه پلانینګ سره راغلی و هغه پلانینګ کې کامیاب سو. د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو ته د هیواد له بیلابیلو سیمو راغلي نندارچیان وایي خوښ دي چې خپل ملي لوبغاړي له نږدې ګوري. دوی دغه راز له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې دا ډول لیګونه دي په ټول هیواد کې ترسره کړي. دلته ما ویل چې نږدې نه لوبه وګورو او لوبغاړي تشویق وکړو او زیاتره لکان هم دلته راغلي د لوبغاړو تشویق لپاره. واقعا ډېر خوشحاله یم چې شپږیزه لیګ له نږدې څخه ګورم. ډېر خوشحاله کرکټ سره ډېره علاقه لرو. د مزار راغلي د کابل ته چې کرکټ له نږدې نه وګورو او خپل ملي کرکټ مینوال تشویق غوښتنه همداره تېر دا څه کال چې دا په لسټایل په مزار کې وشو پنځوس کې ډېر خوشحاله هلته هم راغلي نږدې نه مو کتلې او دلته بیا هم راغلي بیا هم خوشحاله یو. خو باید چې ځوانان تشویق شي او کرکټ ته وهڅول شي. د کرکټ د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې کورنۍ کرکټ د هیواد د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم دی او د کورنۍ کرکټ په پیاوړتیا سره موږ کولی شو چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه ځوان استعدادونه راټول او ملي لوبډلې ته جذب کړل شي. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل.